بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په خیراله او ستړي مو شوم. ملګرو، زه بیمار خو خو بیا هم زه کوشش کوم چې تاسو ته په یو نه کې یو کلاس خامخا راوړم. ملګرو، په دې کلاس کې به زه تاسو ته دا زده کوم چې تاسو په پښتو کې کوم کوېسچن کوئ، کوم سوالونه کوئ د خلکو نه، هغه به تاسو په انګلیسي کې څنګه کوئ. نو دا برته په نن کلاس کې زده کوم. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کوو. پهلنی سنټنس موږ سره راځي went to go، کله به ځو. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه دې ځای ته به کله ځو، یو ځای ورته یاد کړو، نو موږ به ورته په انګلیش کې څه وایي؟ when to go. when to sleep، کله به وده کېږو. که تاسو چېرته د شپې یو خپل ملګري ته وایي چې هلکه څه ټایم به وده کېږو، کله به وده کېږو، نو په انګلیش کې به ورته څه وایي؟ when to sleep. how about you، ته څنګه یې. که تاسو چېرته د یو کس نه پوښتنه کوئ چې ته څنګه یې، نو په انګلیش کې به ورته وایي how about you. تاسو ته ما دا په ډفرنټ دغه کې هم کړي دي چې یو کس ته وایي چې څنګه یې، نو هغه به ورته په انګلیسي کې څنګه وایي. how to start، څنګه یې شروع کړو. که تاسو چېرته کله یو کار شروع کوئ او د خپل یو بل ملګري نه تاسو پوښتنه وکئ چې دا کار موږ څنګه شروع کړو، نو تاسو به ورته په انګلیش کې څه وایي؟ how to start. how to dance، څنګه ګډ شو. که تاسو چېرته په یو ځای کې ډانس کوئ او د خپل کسان درسره وي او تاسو هغو ته وایئ چې هلکه څنګه ګډ شو دې ځای کې، نو تاسو به ورته په انګلیش کې څه وایي؟ how to dance. who am I، زه څوک یم. که تاسو چېرته یو کس نه پوښتنه کوئ چې هلکه زه څوک یم، اکثر موږ پښتو کې هلکه زه څوک یم یا ته څوک یې، نو که موږ وایو چې زه څوک یم، نو په انګلیش کې به وایو who am I. who is laughing، څوک خاندي. که تاسو چېرته د یو کس نه پوښتنه وکړئ چې هلکه دا څوک خاندي دلته، نو تاسو به ورته وایئ who is laughing. where to go، چېرته لاړ شو. که تاسو چېرته د یو کس نه پوښتنه کوئ، یعنې دا ټول سنټنس چې ما تاسو له څومره وړي دي، په دې کې زه تاسو دا زده کوم چې تاسو به د یو کس نه پوښتنه څنګه کوئ. نو که تاسو چېرته د یو کس نه پوښتنه کوئ چې چېرته لاړ شو، نو په انګلیش کې به ورته وایئ where to go. where to sleep، چېرته وده شو. که تاسو چېرته د خپل ملګري نه تپوس کوئ چې چېرته وده شو، نو په انګلیش کې به ورته سمپل وایئ where to sleep. where to sit، where to sit مطلب دا دی چېرته کینو. دلته ما نه غلطي شوې ده، ما لیکلي په پښتو کې دا څوک دي، نو په ایډیټینګ کې غلطي شوې ده. where to sit د دې مطلب دا دی چې کوم ځای کې کینو. یعنې که تاسو چېرته د خپل ملګري نه تپوس کوئ چې هلکه په کوم ځای کې کینو، نو په انګلیش کې به ورته وایئ where to sit. why now، وس ولې. اکثر موږ په پښتو کې وایي که نه وي وس ولې، نو تاسو به په انګلیش کې څنګه وایئ؟ why now. now څه ته وایي؟ now وایي وس وخت. why not، ولې نه. موږ په پښتو کې وایي ولې نه. که تاسو ته څوک وایي چې دا کار راله وکړه، ته ورته وایي چې ولې نه وبکمه که نه، نو دا ولې نه دې ته موږ په انګلیش کې څه وایي؟ why not، ولې نه. what is it، دا څه دي. که تاسو چېرته د یو کس نه پوښتنه وکړئ چې هلکه دا څه شی در څه دي، تاسې دلته را څه پراته دي، تاسو یې نه پېژنئ، نو په انګلیش کې به ورته سمپل څه وایي؟ what is it. why you، ته ولې. که تاسو چېرته د یو کس نه پوښتنه وکئ چې هلکه ته ولې، یو کس وایي چې هلکه دا خوراک به زه وکړم، او ته ورته وایې چې هلکه ته ولې، نو په انګلیش کې به ورته وایي why you. who is it، دا څوک دی. که تاسو چېرته د یو کس نه پوښتنه کوئ د خلکو په باره کې چې هلکه دا څوک کسان، څوک دي دا کسان، زه خو یې نه پېژنم، نو په انګلیش کې به ورته څه وایي؟ who is it، یعنې دا څوک دي. what to study، د څه مطالعه کوو. که تاسو چېرته خپل ملګري سره ناستئ او سبق یادوئ او تاسو د خپل ملګري نه تپوس وکړئ چې هلکه د څه مطالعه کوو، څه پړهیي کوو، څه لولو، نو تاسو به ورته په انګلیش کې وایئ what to study. why me، زه ولې. که تاسو څوک یو کس وایي چې هلکه ته دا کار وکړه، او ته ورته وایې چې زه ولې، نو په انګلیش کې به ورته وایئ why me. why so، داسې ولې. که تاسو چېرته یو کس یو څیز تقسیم کوي که نه، او هغه ګډوډ وکړي چې دا به داسې شي او دا به داسې شي، او ته ورته وایې چې نه داسې ولې، نو تاسو به په انګلیش کې څه وایئ؟ why so. so what، نو څه. نو څه موږ په پښتو کې وایي که نه هلکه وایي نو څه به وکړي، نو دغه نو څه دې دپاره موږ په انګلیش کې استعمالوو so what. so what. for when، د کم وخت دپاره. که ته چېرته یو کس ته وایې چې هلکه دا څیز د کم وخت دپاره تاله درکم، یا د کم وخت دپاره، موږ په انګلیش کې سمپل څه استعمالوو؟ for when، د کم وخت دپاره. are you upset، آیا ته پریشان یې.
کو چېرته موږ د یو کس نه پوښتنه وکړو چې آیا ته پریشان یا خفه یې، تاسو اکثر پوښتنه کوئ که نه په پښتو کې لکه څنګه خفه شانته ناست یې، نو په انګلیش کې به ورته څه وایي آر یو اپسیټ، آیا ته پریشان یې. ډو یو فیل ټایرډ، آیا ته ستړی والی محسوسوي. کو تاسو چېرته یو غره ته روان یاستئ او د خپل ملګري نه تپوس وکړئ چې هلکه آیا ته ستړی والی محسوسوي او که نه محسوسوي ټیک ټاک وي، نو په انګلیش کې به ورته څه وایي ډو یو فیل ټایرډ. وټ ټو ډو، څه وکړو. کو موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې هلکه څه وکړو، نو په انګلیش کې به ورته سمپل څه وي وټ ټو ډو. وټ نیکسټ، مخکې څه دي. کو موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه وکړو چې هلکه تاسو په ګاډي کې روان یاستئ او د خپل ملګري نه تپوس وکړئ چې هلکه مخکې څه را روان دي، نو په انګلیش کې به ورته څه وایي سمپل وټ نیکسټ. یا مطلب که تاسو پړی کوئ چې هلکه د دې چپټر نه بعد به کوم څه را رواني، نو تاسو بیا هم دغه رنګې تپوس کولی شئ وټ نیکسټ، مخکې څه دي. وټ ټو کوک، څه پاخه کو. یعنی که تاسو چېرته په خپل کور کې یاستئ او د خپل کور کې مطلب یاستئ یا چېرته په چکر تللي یاستئ او د خپل ملګرو نه تپوس کوئ یا خپل کور والا نه تپوس کوئ چې هلکه څه پاخه کو، نو په انګلیش کې به څه وایي وټ ټو کوک، یعنی څه پاخه کو. هاو آر یو، ته څنګه یې، یعنی مطلب تاسو ته ما مخکې ویل هاو اباوټ یو، هاو آر یو ډوینګ، هاو آر یو. دغه رنګې سنټنس موږ استعمالولی شو که موږ چېرته د یو کس نه تپوس کوو چې ته څنګه یې. هاو از یور فیملی، ستاسو کورنۍ یا فامیل څنګه دی. کو تاسو چېرته یو کس سره میلاو شئ که نه او هغه نه خو تپوس وکړئ چې هاو آر یو، ته څنګه یې. خو بیا ورته تاسو چېرته د هغه د کور والا تپوس کوئ، د هغه د کورنۍ تپوس کوئ، د فامیل تپوس کوئ، نو بیا ورته په انګلیش کې څه وایي هاو از یور فیملی. هاو اباوټ یور ورک، ستاسو کار روزګار څنګه روان دی. کو تاسو چېرته یو کس سره میلاو شئ د هغه نه د کار روزګار تپوس کوئ، موږ پوښتنه کوو که نه لکه کار دې څنګه روان دی، نو په انګلیش کې به ورته څه وایي هاو اباوټ یور ورک. واټس اپ دیز ډیز، نن سبا څه روان دي. موږ اکثر یو کس سره میلاو شو موږ لکه نن سبا څه روان دي، نو په انګلیش کې ورته وایي واټس اپ دیز ډیز. ویر ډو یو لیف، ته چېرته اوسئ. کو موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه وکړو چې هلکه ته چېرته اوسي، په کوم ځای کې اوسېږي، نو په انګلیش کې به ورته موږ څه وایي ویر ډو یو لیف. ملګرو دا و زموږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو. نن زه بیمار هم وم خو کلاس ډېر امپارټنټ و، د دې د وجې نه ما تاسو ته راوړو او په دې ورځ مې تاسو لپاره اپلوډ کو. زه امید کوم چې تاسو په پښتو کې کم تپوسونه د چا نه هم کوئ، په کور کې کوئ، په مطلب په کوم ځای کې هم چا نه څه تپوس کوئ په انګلیش کې، نو تاسو ته به انشاءالله څه مسله نه. تاسو کلاس کو تر پایه پورې کتلی، نو مهبي تاسو ټول کلاس هر څه زده کړي، خو که بیا هم نه یې زده کړي نو یو ریکویسټ درته کوم چې دا کلاس تاسو دوباره وګورئ، انشاءالله تاسو به څه مسله نه وي. بل دا قسمه کلاسونه چې کوم دي، زه بیمار یم خبر هم ډېرې نه شم کولی، خو بهرحال دا قسمه کلاسونه چې کوم دي دا تاسو د خپل کور ماشومانو سره ضرور شریک کړئ. که اوس نه هغو دا انګلیش زده کړو، زه تاسو ته یقین در کوم چې هغو کله میټرک APC FAPC کوي نو هغو ته به په انګلیسي ویلو کې څه مسله هم نه. زموږ خلکو ته اکثر په انګلیسي ویلو کې مسله، خو د هغې اصل وجه دا نه موږ پریکټس نه دی کړی. زموږ پښتانه شرمیږي، نو شرمېدل به نه کوئ او انګلیش چې زده کول غواړئ، انګلیش د وخت ضرورت دی او د وخت ضرورت دا به موږ به انګلیسي زده کوو. ملګرو زه خبرې هم ډېرې نه شم کولی، نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کېږي. الله په امان.